دا په انګلیسي کې هیڅوک نه در زده کوي. دوستانو فینش په انګلیسي کې ختمېدلو ته یا هم خلاصېدلو ته وایي. خو څنګه ووایو چې زما قهوه ختمه شوه؟ که ووایو My coffee is finished دا غلطه ده. ځکه چې هغه څیزونه چې مصرفي وي لکه وخت، لکه زمان، لکه پیسې، لکه خوراکي شی کله چې ختمیږي موږ له out of څخه استفاده کوو. مثلا وایو زما قهوه ختمه شوه. I'm out of coffee. مثلا زما وخت ختم شو. I'm out of time. یا هم زما پیسې ختم شوې. I'm out of money. اوس دوستانو هغه څیزونه چې د یو وخت د محدودې نه وروسته ختمیږي د هغو لپاره له is over څخه استفاده کوو. مثلا وایه فیلم ختم شو. The movie is over. یا هم وایه صنف ختم شو. The class is over. یا هم وایه میله یا هم ملمستیا ختم شوه. The party is over. او همداسې نور. په آخر کې د یو سرلوړي افغانستان په هیله